السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال غلط تجنیس تعریف بیان کړي. بس دا ملګرو بیان کړي دي. ان شاء الله همدغه تعریفونه دي. صرف د یو سیس پاتې ده چې ملګرو نه بیان کړی. نو په خیال صنعت تجنیس چې کوم ده دا لفظي صنعت ده، یعنی لفظ کې کمال پیدا کوي. یعنی دی اوس تجنیس صنعت فایده څه شو که څوک تپوس وکړي، نو فایده دا ده چې دا موسیقیت پیدا کوي په الفاظو کې. یعنی څومره هم الفاظ په بیت کې راځي هومره موسیقي مزیدار وي. ولې ځینې لکه موسیقي چې کومه ده دا یا د تورو هم اوازي نه پیدا کیږي یا د تورو د سیلابونو درونو سپک سیلاب چې کوم تسلسل د دینه پیدا کیږي. نو چې کوم درونو سپک سیلاب نه پیدا کیږي نو دیته داس چې کوم موسیقي ده دیته آهنګ مونږ وایو، او دا آهنګ چې کوم ده دا ښکاري نه. او بیا چې کوم आवाज هم اوازي موسیقیت ده نو دا چې کوم هم اوازي ده د ښکاري څرګنده ده. نو هغه پټ آهنګ چې کوم دغه ته مونږ آهنګ وایي موسیقیت، نو دا څرګند چې کوم تجنیس نه پیدا کیږي نو دا هم اوازي په وجه باندې موسیقیت زیاتوي. یعنی کله چې مونږ سره الفاظ هم اوازي هم پکې وي او داخلي موسیقیت یا آهنګ چې کوم د سپک درون سیلاب په برابروالي باندې پیدا کیږي هغه هم وي، نو موسیقیت بیا سوي قوي وي. نو ځکه د صنعت تجنیس استادانو پوهانو راوړی دا او د بقاعده صنایع بدایع کې کنه صنعتونو کې دا جوړښت ګرځولی ده. والله اعلم.